په دا غوډه کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې کال ریکارډینګ وکړئ. هندوستانو که چیرې تاسو چاته ټلیفون ورکوئ او تاسو غواړئ چې هغه خبرې ریکارډ کړئ، یا تاسو ته څوک ټلیفون راکوي او تاسو غواړئ چې هغه خبرې ریکارډ کړئ، یا تاسو چاته په واتس اپ باندې ټلیفون ورکوي او تاسو غواړئ چې هغه د واتس اپ خبرې ریکارډ کړئ، نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو ډېر خوندور سټینګ درښیم. کله چې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، بیا هر څوک تاسو ته دغه ساده ټلیفون راوکړي یا تاسو یې ورکړئ یا په واتس اپ باندې تاسو ته راوکړي یا تاسو یې ورکړئ، نو ستاسو موبایل به هغه خبرې اتوماتیک ریکارډوي، هغه ټولې خبرې به په خپل ریکارډوي. نو دغه ریکارډینګ تاسو څنګه کولی شئ؟ ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کومنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو لغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو دغه تاسو څو پرمیشنان غواړئ، هغه ټول اپشنان ته په پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو هغه ټول اپشنان ته پرمیشن ورکړئ، نو بیا دغه اپلیکیشن شکل دغه رقم راځي. نو په دې کې به سمپل تاسو یو سټینګ وکړئ. ګور په دا کونج کې درې لاینې دي، سمپل په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. پورته ګوره انیبل ریکارډینګ، موږ سره ریکارډینګ اون ده. که چیرې دغه بند بیا ریکارډینګ نه کیږي، نو دغه به تاسو اون کړئ. بیا لاندې ګوره موږ سره د سټینګز په نامه یو اپشن ده، د سټینګز آیکن ده. سمپل په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې کې موږ سره اول اپشن ده ریکارډینګ کنټرول موډ. په دغه ریکارډینګ کنټرولز موډ باندې تاسو کلیک وکړئ. دوه اپشنان دي، یو د ویډجټ او یو د نوټیفیکیشن. په دغه اول نوټیفیکیشن اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوټیفیکیشن اپشن باندې کلیک وکړئ، نو لدې بعد تاسو هر چاته ټلیفون وکړئ. او سمپل تاسو هغه نمبر ډایل کړئ، لدې خوا ټلیفون ورکړئ، یا کې چیرې تاسو ته هغه خوا راوکړئ. نو کله چې تاسو چاته ټلیفون ورکړئ، نو دا دوستانو دغه نوټیفیکیشن ویني، دا نوټیفیکیشن ګور دلته شروع ده، یعنی تاسو ریکارډینګ روان ده. یعنی لدې بعد هر څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي یا تاسو چاته ټلیفون ورکړئ یا په واتس اپ باندې څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي یا تاسو چاته ټلیفون ورکړئ، نو هغه ټول خبرې به دغه اپلیکیشن اتوماتیک په خپل ریکارډوي. بیا سمپل تاسو هغه اپلیکیشن ته راسئ. کله تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو دلته به تاسو ته هغه ریکارډینګ راوړوي. هغه ریکارډینګ دلته بیا تاسو پلی کولای شئ. ټیم هم درښیي په 2 بجې تاسو ته ټلیفون راکړی 2 منټ دی، دغه بیا تاسو شیرولای شئ، چاته په واتس اپ مو لګولی شئ، په میسنجر مو لګولی شئ. یعنی د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ په خپل موبایل کې کال ریکارډینګ وکړئ. هغه که ساده کال وي که واتس اپ کال وي، هغه ټول ریکارډینګونه تاسو په دغه یو اپلیکیشن کې په ډیره اسانۍ سره کولای شئ. نو کوم چې ویډیو خوښ شي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای پامان.